په سیاسي او ولسي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل د وږي په 14مه د اداري مجلس په غونډه کې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ولس د خوښې او ښه خدمتونو د وړاندې کولو په موخه په خپلو ادارو کې تحرکات زیات کړي او له غیر حاضرۍ ډډه وکړي او په ورکشاپونو کې د ځانونو پر ځای د اړوند څانګې کارکوونکي وروپېژني. هغه د ګمرک په ګډون د یو شمېر ادارو له پیل شوو مثبتو تحرکاتو څخه ستاینه وکړه او د دوی په ګډون ټولو ادارو ته د خلکو کارونو د ګړندیتوب، شفافیت، ولس ته په اسانه ډول اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینې برابرېدو، د بېلابېلو لاملونو له امله د درېدلو پروژو د چارو د پیل کېدو، د دولتي ملکیتونو بیرته ترلاسه کېدو کې د محکمو پریکړو تطبیقولو، سرخ دیوال سړک چارو د ګړندیتوب، خپل سرو هډو د مخنیوي او یو شمېر نورې سپارښتنې وکړې. که غواړئ چې د خپل کار فیډبک واخلئ، معلومات ترلاسه کړئ، ولس تر څو نه یې راضي سوی موږ ځان باندې قضاوت نه شو کولی. فعلا ولس اکثریتو برخو کې موږ ناراضي نه. د ښار د بندش نه شروع، د ښار د بحث نه شروع، د امنیتي بحث نه پیل، د خدماتو بحث نه پیل، د صحت برخې نه پیل، د تعلیم او تحصیل برخې نه پیل، هره برخه کې چې بحث دوی سره کوي دوی ناراضه کېږي. او دلیل دا دی چې موږ سړي ورته نه ده ثابت کړی. زما هیله به دا وي چې هر یو رئیس ټول فارمول یې دا وي چې ما نه د خپل خلک څنګه خوشحاله کېږي، دوی ته څنګه زه قناعت ورکولی شم. د ننګرهار والي همداراز مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په منظم ډول د تړل شوو لارو پرانیستو کې مرسته وکړي. هغه امنیتي تیږې چې د ادارو بهر یې ښودلي د اداري مجلس د پریکړې له مخې د په خپلو ادارو کې دننه کېښودل شي. ښاغلي مرخیل لارښوونه وکړه چې د میرمنو په استخدام کې په ښه توګه همکاري وکړي تر څو 30 سلنه میرمنې د ولایت په ټولو ادارو کې دنده ولري. د اداري مجلس په دې غونډه کې چې د ولایت مرستیالانو، ولایتي شورا رئیس او د ادارو مسؤلینو پکې ګډون کړی، د ملي دسترخوان پروګرام په پیل کېدو، جلال آباد ښار څخه د زرغون کمربند را ژوندي کولو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه بحثونه او پریکړې وشوې.